بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله بیسکس ان ایڈوانس فنکشن کې 71 نه سٹارټلو تر 80 پورې یا هم تر 81 پورې، ځکه چې یو اتیا پورې دا یو پارت کې راتلی شي او سره تړلي فنکشنز دي. همدا شان د خیر سره په بله ویډیو کې به موږ 82 نه سٹارټلو تر 92 پورې. راځئ چې اول ډیمو وګورو. ها 71 چې کوم سره دا هغه رینګ فنکشن ده. رینګ فنکشن دا تاسو ته معلومات دي، دا موږ مخکې هم ویلي ده، خو په دې کې موږ ټیپس وایو او ټریکس وایو. ها رینګ فنکشن خو موږ سره ساده دغه شان استعمال دی چې از ایکوال ټو رینګ ورته ولیکم، هغه یو سل ورته انتخاب کړم او پوره رینج ورته په دویم پارت کې انتخاب کړم او هغه لاک کړم. ما د دغه رینج په مطابق باندې اول دویم دریم څلورم نمبر ماته په دې کې بای ډیفالت خپل راکوي. سیکنډ اگزامپل دا شان دی چې مثال په تور باندې موږ دغه شان مارکس لیکلی وي او د دې رینک مو راوباسلی وي. اوس زه غواړم چې هر یو سورت کما او د هر یو نیم لاسته راوړم. دلته زه فار ایگزامپل مینولی لیکم چې اول دویم دریم ان تر اومه پورې. زه دا راوباسم چې اول نمبر په څویمه رو کې دی، دویم نمبر په څویمه رو کې دی، دریم همدغه شان تر اومه پورې، او همدغه شان دغه اول دویم دریم نمبر چې کوم کسان دي دغه نومونه زه دلته راوباسل غواړم چې کوم ماته سورت یې راکړي. یعنی اول نمبر دې ماته په اول کې راشي، دویم نمبر بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم. دا به انشاءالله موږ په دې دویم نمبر فارموله کې وایو. درې ویایم نمبر چې کوم دی هغه موږ سره لارج فنکشن ده. لارج موږ ته لارج نمبر راته راوباسي، که تاسو اول نمبر غواړئ، که دویم غواړئ، که دریم غواړئ، که څلورم غواړئ. او همدغه شان په لارج کې موږ درې لارج ایوریج راوباسو، 3 لارجست ایوریجز موږ دلته راوباسو. بل موږ سره دا دی چې 3 لویسټ ایوریج راوباسو، یعنی 3 دانې غټ ایوریجي او 3 دانې وړوکي ایوریجي د دې سره راځي. دا هم موږ انشاءالله په دې 73 کې وایو. 74 کې موږ سمال فنکشن وایو چې دا دغه مخکینی فنکشن خلاف فنکشن ده چې کوم موږ ته وړوکی عدد راته راوباسي. ایز بلینک دا موږ ته خالي ځای ټرو راته راکوي او چې کوم خالي نه وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. ایز ایون چې کوم ایون وي هغه موږ ته ټرو راکوي، چې کوم جوف وي هغه موږ ته ټرو راکوي، چې کوم تاق وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. ایز اور دا دغه مخکینی فنکشن خلاف دی چې کوم موږ ته تاق کې ټرو راکوي او په جوف کې راته فالس راته راکوي. ایز لوجیکل چې کوم لوجیکل هغه موږ ته ټرو راکوي، چې لوجیکل نه وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. ایز نمبر چې کوم نمبر وي هغه موږ ته ټرو راته راکوي او چې کوم نمبر نه وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. ایز نن ټکس چې کوم نمبر وي هغه موږ ته ټرو راته راکوي او چې کوم نمبر نه وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. بعضې ملګري به وایي چې ایز نمبر فنکشن او ایز نن ټکس ترمنځ څه فرق دی، چې کوم خالي سیل وي هغه کې به تاسو دا معلومیږي. او لاس نمبر چې کوم دا ایز ټکس چې کوم ټکس وي هغه موږ ته ټرو راته راکوي، چې کوم ټکس نه وي هغه موږ ته فالس راته راکوي. راځئ چې پریکټیکلی وګورو. دلته از ایکوال ټو لیکم رینک صحیح ده، او لاندې زه رالم ټیب مې پریس کو، نمبر زما کوم یو دی، دا یو دی، کاما ریفرنس چې کوم یو دی ورته فار ایگزامپل دغه شان دی، بس بریکټ بند او انټر. د ماته راکړي چې دریم نمبر، اول نمبر چې کوم نمبر سي یعنی 90 چې کوم نمبرس دي دا په دریم نمبر باندې دی په دغه رینج کې. بس کنټرول ډي، دا اول نمبر دی او دا دومره دی، دا دومره دی، دا دومره دی. خو یا ساتئ ملګرو چې دلته موږ ته څه ایرر راغلو، هغه ایرر وجه دا ده چې دا موږ لاک کړي دي. صحیح شو، دا موږ ورته لاک کړو F4، ځکه چې کله زه لاندې ډریګ کېږم نو ماته به دغه ریفرنس نه چینج کېږي، دغه یو به راته چینج کېږي چې کوم ګریډ دی او دغه پوره رینج به راته نه چینج کېږي. بس انټر او کنټرول ډي. دا دریم نمبر شو، دا اول شو، دا پنځم، دا څلورم، دا دویم او دا شپږم نمبر شو. همدغه شان اوس راځم رینګ فنکشن کې دویم اگزامپل ته. دا خو همدغه طریقه ده چې کوم موږ اوس وکړله، دغه ځای کې موږ سره څه ټریکس دي. صحیح شو، زه به اول تاسو ته همدا وکړم بیا دوباره. از ایکوال ټو رینک ټیب او نمبر زما دا یو دی، کاما ټول ورته انتخاب کا، F4 پریس کا، بریکټ بند انټر او دا به دغه شان کنټرول ډي پریس کما. اوس به زه دلته راشم، زه دلته ورته لیکم فار ایگزامپل، اول خو به داسې کار وکړم چې دا به دغه شان ډریګ کړم او هلته ورته لیکم چې فار ایگزامپل پوزیشن بای هینډ، بس نمبر 1 نمبر 2 او زه غواړم چې دغه ودانې پوزیشنز ترلاسه کړم سورتید. صحیح شو، زه به اول راځم میچ فنکشن څخه به استفاده کوم. از ایکوال ټو میچ که راته دا پوزیشن کاما په کوم یو کې په دغه فنکشنز کې. صحیح شو، بس کاما هلته ورته وایي اګزاکټ میچ موږ ته به راکړي چې دا په اوم نمبر باندې دی. بس کنټرول ډي او دا بیا راته ایرر راغی ځکه چې دلته دا موږ لاک کړي نه دي. F4 سره به زه دا لاک کړم، انټر او دا کنټرول ډي. د ماته راوځي چې دا په اوم نمبر باندې دی، دا په اول نمبر باندې دی، دا په پنځم نمبر باندې دی. یعنی مطلب دا پنځم نمبر سیل کې موجود دی، دا په دریم نمبر سیل کې موجود دی، دا په دویم نمبر کې موجود دی، دا په څلورم کې موجود دی، دا په شپږم کې موجود دی. صحیح شو، دا موږ سره په شپږم کې موجود دی. اوس به زه راشم او په دې کې به زه د آفسیټ څخه استفاده وکړم. از ایکوال ټو آفسیټ ریفرنس دې کوم یو دی، زه ورته یم دا نیم دی، کاما څو رو لاندې لاړ شي، رو خو موږ پیدا کړه که نه، دا زموږ رو ده، کاما
څو کالم 0 بس بریکټ باندې انټر او دغه شان کنټرول ډي ټولې ما ترلاسه که ترلاسه یې نه کړو صحیح شوه دا وایي دا دی دا به ته موږ لاک کړو دا به فور سره لاک کړو او دا کنټرول ډي اوس موږ ته صحیح شو صحیح ده هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست خاص اوس راځم لارج فنکشن ته از ایکول ټو فار ایگزامپل لارج مې ورته ولیکو ارې د کوم یو دا یو دا کاما دې کې څویم نمبر لارج غواړي زه ورته اول نمبر بس انټر ما ته وایي چې اول نمبر لارج په دې کې نهه نوي دی دویم نمبر راته راکړه از ایکول ټو فار ایگزامپل لارج مې ورته ولیکو کوم دی ارې دی همدا زما ارې دی کاما څویم نمبر غواړي دویم نمبر غټ ما ته راکړه وایي دا دی نمبر 1 غټ پکې دا دی نمبر 2 پکې دا دی صحیح شه اوس راځو موږ 3 لارجسټ ایوریجز ته چې دا موږ سره ویلیو ده دا موږ په لاس باندې لیکلې ده غواړو چې له دې څخه درې دانې لارجسټ ویلیو هغه لاس ته راوړو او د هغې څخه ایوریج واخلو از ایکول فار ایگزامپل ایوریج داسې شي راته راکړي زه ورته یم د لارج راته راکړه کوم یو دی یو کاما بسې شفت به ونیسئ او دغه قوس به ورته خلاص کړئ 1 کاما 2 کاما 3 بس شفت دا بریکټ ورته بند کا دا بریکټ هم ورته بند کا او بل هم ورته بند کا دا انټر پریس کا ما ته وایي چې واته اشاریه شپږ او دغه شان نور صحیح شوه از ایکول ټو فار ایگزامپل زه لیکم چې ایوریج او سمال ورته لیکم ځکه چې درې دانې وړوکي زما په کار دي ارې د کوم یو دی دا یو دی صحیح شوه او کاما بیا شفت دغه شان قوس ورته خلاص کا 1 2 3 او بند کا 1 2 بس انټر دا ما ته وایي چې دومره شو صحیح ده کنه بل زه راځم سمال ته از ایکول ټو فار ایگزامپل سمال چې کوم فنکشن موږ سره موجود ده دا مې ورته انتخاب کړو دې کې لومړی نمبر سمال راته راکړه چې تر ټولو وړوکی وي ما ته چې تر ټولو وړوکی 2 شپېته دی از ایکول ټو فار ایگزامپل سمال مې ورته بیا ولیکو دا زما ارې دا کاما دویم نمبر راته راکړه ما ته وایي چې له دې څخه غټ بیا دا یو دی صحیح نه بل زه راځم از بلینک ته از ایکول ټو فار ایگزامپل از بلینک ورته لیکم از بلینک مطلب دا دی که چېرته دا خالي وي ما ته ټول راته راکړه ما ته وایي چې دا فالس دی بس زه به دغه شان دا ورته ډرایګ کړم کنټرول ډي سره ما ته وایي چې په دې کې دغه یو پکې خالي ده صحیح ده بل زه راځم از ایون ته از ایکول ټو فار ایگزامپل از ایون مې ورته ولیکل زه ورته که چېرې دغه جفت وي نو ما ته ټرو راته راکړه بس انټر ما ته وایي چې دا ټرو دی او کنټرول ډي چې کوم جفت هغې ما ته ټرو کړو چې کوم تا خو هغې راته فالس کړه از اډ ته راځم دا اوس د هغې خلاف دی از اډ بس دا زما نمبر دی که چېرته دغه اډ وي یعنې تا خو هغه ما ته ټرو راته راکړه ما ته وایي چې دا جفت دی دا فالس دی بس کنټرول ډي او از لوجیکل از ایکول ټو از لوجیکل ورته لیکم که چېرته دغه لوجیکل وي دا خو لوجیکل ده که نه انټر ما ته وایي چې دا ټرو شو او کنټرول ډي دا ما ته وایي چې دا فالس دی ځکه چې دلته ما اپوسټروفي ورته لیکلې ده صحیح ده او از ایکول ټو فار ایگزامپل از نمبر که چېرته دغه نمبر وي دغه راته راکړه انټر او کنټرول ډي دغه ټول ما ته راکړه زه ورته فار ایگزامپل دې کې دا یو دی او دې کې فار ایگزامپل دا یو دی که دا ته فار ایگزامپل زه خالي کړم ما ته وایي چې دا فالس دی صحیح شوه ځکه چې دا خو هېڅ هم نه دي که نه که زه اوس راشم از نن ټکسټ ته از نن ټکسټ او دغه ویلیو انټر او دا کنټرول ډي همدغه ورته زه کاپي کوم دغلته پیسټ کوم تاسو وګورئ ټولې ما ته ټرو راته راکړه نو دا د از نن ټکسټ او از نمبر ترمنځ فرق چې دې کې دغه خالي هغه فالس راته راولي او دې کې راته خالي ټرو راته راولي ښه زه اوس راځم لاست نمبر فنکشن ته از ایکول ټو از ټکسټ زه ورته یم که چېرې په دغه کې ټکسټ موجود وي انټر او دا کنټرول ډي ما ته وایي چې دا دی که دا ته فار ایگزامپل خالي کړمه دا به راته فالس راته راکړي صحیح شوه هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره د بیسکس ان اډوانس فنکشن کې 71 څخه تر 81 پورې 11 فنکشنز او فارمولاز هیله کوم چې دغه به ستاسو خوښه شوي وي که دغه ویډیو مو خوښ شوي وي د لایک بټن د سره ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم په ګروپونو کې شیر کړئ